السلام علیکم اوخ دوبۍ کې وای سیلاب راغلی رښتیا ماړه دلته دومره سخته ګرمي ده چې په ترخونو مو خولې راووتې. दुबई की سیلاب نه راځي برو هلته کې بحران کم کیږي نو ته راشه دلته به خپله شی جوړ کړي برید ترسې والي. شیو براخ کو برو قسم دې ډول کې دوبۍ کې سیلاب راغلی دی لاره بنده ده دا سړي باید نو ته په اسمان راځې که ته په ځمکه راځې. ته روډ وایي اسمان باندې درځم ظالم او وریځې نه پاس ګرځم قسم دې سخت خوند کوي که نه والله بارانه ښه پارام پاراموم لامبه راولامبه په کوم تاریخ پسې نیکر به واچې ځان ته رمونه لوکیشن اچوي نظام جازم ځان ته لوکیشن اچوي په پټه سیده سي لوکیشن نه چې خپل سټیشن باندې ځي که لوکیشن یې واچلو په اوبو په لاره په هوا کې هم سرکونه شته والله نه هوا کې سرکونه شته که نه قسم یو ملک تا ته اوس پته ولګېده کلیم نشي دی هغه یو هر یو ملک سره کانټریکټ جوړ کړي خدای مې دې جاز کې پیلوټ کې وادي هوا ما خپله وګوره داسې کار مې اوسه چې یاد یې وساتې. نیکټایي به مې داسې تړلي جري خبر اورئ نیکر میکر ښه ښکلی واچوه او جاز کې خبره بیا چې ولې راکوزېږي نیکر دا واچوم ولې واوره که نه نیکر به واچې ماري لوي برو جاز کې به ولامبې راولامبې به کپړې واچې ښه ښکلې واپس فرش هغه کې به نور خلک هم ناستې لاړه پکې کېنه قرآن مې دوی ځان لبي خدای چې بې سنته دې راولېږي بې سنته ګوره که زه را جینۍ راوالم شی لیکي دا لکان شی لیکي رخیم رخیم هاي دا شری دیا تم بعد میں آؤ دیا تم بعد میں آؤ بعد میں آؤ دیا یہ کھڑکیاں کیوں کھولا ہے تم بعد میں دیا تم نیچے جاؤ جاؤ دا سړی بچه دا څه دوکان نه درته داسې شو کړه هغه یې کړکۍ کولاوېږي پوره طلاق والا هسې سمه ناسته وه دوستان هسې سمه ناسته وه چې څنګه دا یې کړکۍ ورپسې کولاوه زه وګورم جهاز نه چا ورځ پټ جهاز نه چا دوبۍ ټوله غین په غین کلوا دي ورېدې خو په ما داسې کله وی ټیکټ کینسل شو کله وی باران راغلی کله وی وزارت یې لاړ د دې کمنټونو والا خو دا خین چې باران راشي جهاز خاصم په اسمان کې ګرځي ورېځو نه برېس ولا یې رو دا دوره د جینکو پسې په لوکیشن باندې ګرځي ته چېرته تللی وې استغفر الله رور دی اسنه ولی اجاز کې ورک نشي ګوره ښه او دومره ښایسته جاز و قسم دې ګوشکي راکړه که نه او دا ځان ته مې فلم سټارټ کو او د دې طرفه چې تلم خبرې چې مې اورېده د مکې مدینې مسلې مې اورېده هغې طرفه مې فلم سټارټ کړی داسې جنګي فلم قسم به خدای تشو ډزې جنګ والا فلمونه ګوره هغې څه نه وي مسله نه جنګ والا فلمونه جنګ والا فلم اوسۍ راله راجېږې کم راواله څوک رالی راواله موږ غازم ناست یو سلام پښتون خواندما سایده سلامونه ټولو ته ولی سلامونه علیکم السلام ولی څنګه یې ښه شکر دی اصلي دوبۍ خدا د دې ته به دا جازونه څه ور رواني انټرنیشنل دی په دې خېټه به دا جازونه داسې کښېني ولی ته په کوم تاریخ باندې دوبۍ ته روان یې جاز چې پکې کښېني هغې ته شی وی هلیکاپټر ایرپورټ څنګه جاز داسې کې کوم ځای کې سورېږي هغې ایرپورټ وایي ښه سوري ولی ته په کوم تاریخ باندې 20 باندې را روان دي په 20 چند تاریخ دی په شلم تاریخ را روان دي څلور ورځې بعد کله کله خو زیاتېږي څنګه اوسئ ښه یم ولی ته څنګه یې دا ډېر وخت بعد راغله غټی قسم دی ولی ته چېرته ځې دوبۍ ښه څومره خوند به کوي افریقې هلته کمره کې دلته ځکه چې زما اراده هم ده چې دوبۍ ته ځم زرا ستا دوبۍ نه مې قربان کې ستاسو دوبۍ به امین او اسنه ولی ګوره جاز نه لاړ نشي په ټایم ورشه ګوره زه 3 غنټې مخکې ځم څلور والله هلته ورته ناست یم نه 3 غنټې خو انټرنیشنل فلایټ هو 3 غنټې هلته مخکې ورته ناست یم خو خوند دا دی چې تالاشي کوي چې درته وایي داسې چل وکړه
آزاد پتر کې دسی چل بکې نه نه په بوکا مو در خبره ور دي کمپیوټر دې د لاندې نه ټول سکین کوي آزاد دی. طریقه درته خیم مولا دې ټول ولکه کسان چل تصویران مو راونه وځي او کنه ولی خبره ور ورځې را دي باندې رنډ وو خبرې قسم دې لیموش نه راتلم را باندې رنډ وو ولته سیټ ټکلم وای راشه به تعالی شکلم نو مال دا سکین دې را باندې چټیا رنډ نو پته نه چې زما سره چې شو دې په ما رنډ وو خبره وره دبي سفاري خبره وره ته یو کارو کا نکر واچوا چپل واچ لاستونو کې سماچو کم هند کیری کنه هغه کار سوورو لباس خپ آرام بری لیکس قسم د ټول ماغه کې وشته هغه هم را له به کې را له سیټ ټکړې او پاغه کې دستګو د لینزونو وبوي هغه را له سکین کړلې هغه یې اساس سکین کوي انټرنیشنل كلها زي ولي كلها زي شلم تاریخ ها انا ايش بي ويلكم ها سمره ورز لپاره زي ولي یو کال راځي نو ته د دې مسنجر نو چې راځي دا چل راځي چرته راځي څوک په سنبالي دلته نور څوک دي دا دوبۍ ده ها دا دوبۍ ده یدا نه سړی بچی ته په خپل په سوال پاتې کیږي ما کور د الله د غر کچې غر کچې پکې د شی لیکړي وځه په ساحل لوای ځان صفا کا او وخت ساحل بسنګ بدخکاری پرې دا جاز په پټرولو چلیږي که په میچازو چلیدل موږ به کې سړی کړي جاز خو واکي خلک کوي خو بس نه چلیږي بای کنه دونه واړه واړه کومډونه دغه دی په کې تشنابونه پکې دي ولی تا پکې کچر تا کور نه ان خته ما پکې یو ورځ صرف دغه واچو د احرام بس نور تشناب ته نیم تللی بیا صحیح ده نه دې سر کې شي په ګلاړ سے سفر لاونګ دیستا 100 غنټه سفر دی واړه واړی مان سبا الله جاس کرا روان دي سفر وته نه مانځ څومره